السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا درې څلور مجلسونه او درسونه دا به انشاءالله په دې عنواني د رحمان د بندگانو صفات و عباد الرحمن. د دې رحمان سبحانه وتعالى هغه چې کوم خاص بندگان دي نو د هغوی خاص صفات دي. تر صفات معلومول غواړي نه چې دغه شرف موږ ته حاصل شي او موږ هم په دې خاص بندگانو کې شامل شو. د سورة الفرقان په آخره کې الله سبحانه وتعالى دغه کسانو باس کړی دی و عباد الرحمن، او هغه اوچت نوم ته نسبت کړی دی چې هغه د الله خاص نوم دی رحمان. دا مسله موږ بار بار ذکر کړی دی، بیا ذکر کوو چې دا بعض نومونه په الله پورې خاص دي. انسانانو له دې خوده دا نه دي جایز. مثال په یو دی رحمان. دا رحمان نوم د الله خاص نوم دی، انسان ته رحمان نشي ویلی. بعض کسان وی رحمان بابا دي سی ویلی، دا غلط وی. رحمان خود الله خاص نوم دی، دا غنوم عبدالرحمن دی. هغه بنده د رحمان دی، نو ته هغه بنده کټ کې او رحمان ذکر کې. نو دا خبره سره یاد ساتي د فائدې لپاره چې بعض نومونه بعض صفاتونه د الله پورې خاص مخلوق لاغي خود نه جایز. لکه رزاق شو، رزق ورکوونکی، چې انسان ته موږ رزاق نشو ویلی. یا قهار شو، یا جبار شو، یا متکبر شو، دا خاص نمونه د الله. انسانان مخلوقات دا نمونه دا نشي خوده. نو دیزی که الله دا غوی نسبت کرده دی خپل اوچت نوم ته الرحمن و عباد الرحمن. مطلب دا چې بعض بندگان د شیطانانو مشتی چې هغه والعیاذ بالله د شیطانانو بندگی کوي، او بعض بندگان د پیسو دي، عبد الدینار و عبد الدرهم. بس غریب د ریالونو سره کاری او ډالرو سره کاری، پیسې څومره وګټلې څومره خرج کړي، د ټول دغه سوچي د غریب. او بعض بندگان د شهوات و بندگانی، د شهوت بندگی کوي چې شهوت ورته سوی دی قصه کوي. نو الله وی چې د هر څه بندگان شته، نو د رحمان هم بندگان شته خاص و عباد الرحمن. د دې آیت نه مخکې یا دا صفات چې کوم الله بیانوي، د دې نه مخکې الله سبحانه وتعالی د مشرکانو تذکره کړې ده، او هغه داسې کړې ده بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. کله چې مشرکان ته ویل چې رحمان ته سجده ولګوي، هغه به د رحمان نوم نه انکار کوي چې موږ دې نه پیژنو. موږ دا پیژنو الله نوم دی، او د رحمان په کې تاسو له کوم ځای راوویستو، رحیم د کوم ځای راوویستو. الله وی چې کله مشرکین ته دې ویل چې هغه سوی قالوا وما الرحمن. رحمان څوک دی به موږ نه پیژنو. انسجد لما تأمرنا. چې تاسو سوی موږ هغه څه کوو، او تاسو وایي چې رحمان ته سجده وکړو، موږ به رحمان ته لګو، بیا به سبا بل وایي، بیا بل ته سجده لګو. دا د مشرکانو خبره وه.
رب العالمین وی که دوی رحمان نه پیژني زما خاص بندگان شتي چې هغه ما پیژني هغه رحمان پیژني د رحمان قدر مغو کوي د رحمان سره محبت مغو کوي نو د هغه بندگانو نسبت به خپل ځان ته وکړو د دغه لپاره یو شرف او عزت دی صرف دې چې موږ بندگان یو د الله د غټ شرف او عزت دی غټ شرف او عزت دی نور څه غواړي او بیا د غیره پس بل شرف او عزت له دادر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ګرځولې بیا باغیره پس غټ شرف در دادر کړي دی چې دا خو ډیر خلک کوي چې موږ د الله بندگان یو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې یو هغه زموږ پیغمبر دی خو صرف دعوی کوي نه طالب کې دریم شرف دادر کړي دی چې توحید عقیده ته خولې ده نبی د سلورم شرف بل در کړي دی ډیر خلک د شتي چې توحید عقیده مني د الله سره شرک نه کوي شریک سره نه جوړي خو دومره دي چې دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ شتي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی دموږ د دین واضح کړي خدای دې چې مولیانو لا او امامانو لا درجه د پیغمبر نه زیاته ورکړي د پیغمبر خبره پاتې کېدې شي خو د مولیانو خبره موږ نشو پرې خو دی نو تعالی الله د نعمتوم درکړي چې پیغمبر خالص تابعداري ته نصیب کړي اسمر نعمتونه بتاونه الله دی رب دی ته بندي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوچت انسان استا پیغمبر ګرځولې به د توحید عقیده په صحیح مانو سره درکړي دا دغه نه بدل به د پیغمبر خالص تابعداري درکړي نور ته الله نه سغواړي د پیسې د دینار او درهم او ډالر او ریال د خو د کافرانو سره مشتي د خو د انګريزانو سره مشتي او د خوراک خو د زناورو ته ملوي زناورو ته خدمت زی خوراک ملوي چې سو غوړي هغه کوي نه که تصریف دي ته خوشاله چې خوراک را ته خډیر ملويږي پیسې را سره ډيري دي دغه نعمت خو دغه سره مشتي د زناورو سره او دغه سره مشتي وعباد الرحمن چې په دې نوم کې ته ور داخل شي په دې آیت کې ته ور داخل شي په دې صفت کې ته ور داخل شي دا اوچت انسان دی وعباد الرحمن الله زما خاص بندگان دي د دې خاص بندگانو الله با صفات ذکر کړي تقریبا په آیتونو کې 12 صفات او موږ کوشش کوو چې د دې نه با صفات په یو درس په یو مجلس کې ذکر کوو د سې د دې لپاره نه چې ما بیان کو ته خو نو واپس دې خبره ختم شوه د دې لپاره چې د صفات بدن کې دره وسته غواړي راولي به کنه به راولي کنه راولي به بیان پریدو غوښنه سره کول دي دا صفات مونږ بیانو خو د یو صفت نه د هغه پوری زم چې و نوړي چې سو پر صفت مونږ بدن کې راوستي نه دا به مونږ لوزي در رب العالمین سره چې د صفات مونږ بدن کې راولو چې مونږ هم د اوچتو بندگانو کې شمار شو عباد الرحمن نو بیا راځي چې وګورو الله سبحانه وتعالى دې بندگانو مبارک سوي وعباد الرحمن یوازې زار شم د دې ټکی نه عباد الرحمن اسو چې انسانانو چې دې ټکی د ناراضي وعباد الرحمن مفسرین ودا الله سبحانه وتعالى چې عباد الرحمن ویلي د دې لپاره ویلي الله بل نوم ذکر کولای شو وعباد الله به ویلي وعباد العزيز به ویلي وعباد القهار الجبار دم ویلي شو خو الله دا ټول نمونه پرې خو دوسه وي وعباد الرحمن یعنی مطلب بندگان د رحمان دي نو رحمان په دوی باندې خاص رحم کوي ذکر رحمان ټکی ذکر کړی دی بل نومونه ذکر کړی رحمان چاته ویل کیږي چې خالص مهرباني شفقت والا نهایت شفقت والا نهایت مهرباني والا او رحم والا نو الله نسبت دغه نوم ته کو مطلب د چې بده بندگانو باندې خاص رحم در رب العالمین کی به دا وی صفات ذکر کړي اولنې صفت الذين يمشون على الارض هونا اولنې صفت سبحان الله کوم کینه سود قران کې سود شروع کوله لازم چې زموږ د ژوند بټول بدل شي د ټول ژوند به بدل شي د معاشره به بدل شي موږ به بدل شو خو په شرط د دې چې قران کې سوچ وکړو صرف دانه چې قران یادوا په خو غوازي وای یا صرف تلاوت کوا او ترجمه یې ذکر د خبره ختم شو په دې باندې په کول بده کې سوچ کول ليدبروا آیاته الله رب العزت شروع چې
عباد الرحمن په دې صفاتو کې کړي د اولنې صفت هغه ذکر کړي چې هغه د دوی د دې بدنونو سره تعلق ساتي. نو چې ته اوس تاسو کې د پلانیر څنګه سړی د اول باغ ته دغه بدن هغه حرکات سکنات هغه ورته بیانې چې د خپل ځان کې څنګه دی. دغه نه بعد به ګورو چې د خلکو سره معاملات څنګه دي. ورستنی خبره نو دي چې الله سبحانه وتعالى اول د دې عباد الرحمن هغه صفت ذکر کوي چې د دوی د بدنونه څنګه دي، د دوی اخلاق څنګه دي، د دوی د قدمونه په ځمکه دوی څنګه اخلي، د دوی مزاج څنګه دی. الله سبحانه وتعالى دې جن شروع وکړه. ځکه کې دا سوال صاحب دماغ کې راځي چې عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، هغه خلک چې په ځمکه باندې ډېر په عاجزۍ سره ګرځي، ډېر په تواضع سره ګرځي، په انکسارۍ سره ګرځي. نو سوال په ځل کې دا راځي چې دې خو نور صفاتو مشته الله دا صفات ول اول ذکر کوي. جواب دا چې دا د بدنونو سره تعلق ساتي. نو تعریف د دې نه شروع شو چې هغه بدنونه دي سړي، د هغه حرکات او سکنات دي سړي، د هغه مزاج دي سړي. د هر انسان د لپاره خپل یو تور طریقې د تګ را تک د ناس ته پاسته دا غینه د انسان مزاج معلومي. د زنانه خپل طریقه ده. زنانه چې په لار رواني ده سړی پیږي چې دا زنانه ده. کته سوچ کړی د باز لکان وریاذ بالله ډیر شوق لري چې زمونږ زنانه جوړې شوې، نو د زنانه هغه عادتونه په ځان کې راوستي. نو ډایرکټ خلک وي دي روان دي لکه زنانه، ځکه چې دا طریقه د اصل کې نه ده، د زنانه ده. نو بیا د بوډا سړي ځان له طریقه ده، بیا د ماشوم ځان له طریقه ده، د متکبر سړي ځان له طریقه ده. اجي بلا روان سینې راويستي د لاسونو بلری لري وي چاته ګوري را ګوري نه، او داسې په تکبر سره روان نه خلک وي د پلانې د کومه طریقه چې دنه د خلکو د جوړ کې د کبر پروتي، باو کې تکبر پروتي. او د الله چې کوم خاص بندگان دي عباد الرحمن، نو بیا د دوی خپل طریقه ده. الله غ طریقه ذکر کړی ده، هغه طریقه وي دا چې دوی کله بزمکه باندې ګرځي نو ډیر په عاجزۍ سره ګرځي. په دوی کې د عاجزي پرته ده. د الله چې بزمکه باندې په عاجزۍ سره ګرځي دی مطلب دا چې په دوی کې د نسب پرته عاجزي پکې پرته ده، تواضع پکې پروت ده، انکساري پکې پرته ده. سو اوچت صفت دا خو د دې بنده اخلاق دي، د طریقه ده. د دې نه موږ ته معلوم شو چې د ناس ته پاسه څنګه د تور طریقه څنګه دغه د دې ټکی نه موږ ته معلومه شو چې په دوی کې عاجزي د نډیره پرته ده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، ډیر په عاجزۍ سره ګرځي په ځمکه باندې. الله په قران کې وبل ځکه دا خبره کړې ده، ولا تمشي في الارض مرحا. الله یې ځواب دې ځمکه کې چې په تکبر سره مګرځي. ډیر عجیب خبره کوي، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله وی نه زما د ازمکه په قدمونو شلولای شي، نه زما د ورونه دنګېدای شي. به تاسو په تکبر باندې ګرځي. مؤمن کې د تکبر نه، مؤمن کې د عاجزي پرته. لقمان حکیم چې خپل زوی ته نصیحتونه کړي، یو څو نصیحتونه، یو نصیحت ته دا کړی دی، ولا تصعر خدك للناس. او چې کله خلکو سره خبرې کوي نو مخ ته ماړه، تکبر مکوه. او تکبر علامه ده بس کسان سړي سره خبرې کوي دی به اخو ګوري دی خو به ګوري، مته زما ستا خبرو کې دلچسپي نشته. دا به تاسو دې دنیا پرس خلکو کې د صفت ولیاذ بالله الله دې موږ دې لري ساتي. او چې څومره سړی دیندار دومره دی عاجزي. بلکې علما وایي چې کله ته یو عالم ولید او په دې کې عاجزي ډېر او پوه شي د سره علم ډېر دی. څومره چې سړی سره علم وي دومره به کې عاجزي، څومره چې سړی ځان پیژني دومره به کې عاجزي، او څومره چې سړی رب العالمین پیژني دومره به کې عاجزي. چې سړی خپل رب نه پیژني، ځان نه پیژني، په دې کې عاجزي څه تر کوم طرف نه راشي. ځکه پښتو کې متل چې د خپل صادر سره یا د خپل صادر سره خپې غزول پکار دي، څومره دي صادر دومره خپې غزوا. مطلب د دې دا دی د دې خبرې چې څومره ته یې دغه شنکار کوه. نو دا نیک بنده چې د خپل ځان پیژني چې څوک یم، زما اصلیت ته، زما حقیقت ته، زما اخري نتیجه به سره وځي، زما چرته دې ځان نه خبر دی. بیا دا وتم پته چې یو غټ رب دې په عرش لپاسه دغه د صفات دي هغه ته مخامخ کېدی. نو په دې کې به سي عاجزي بګیدنه. ولا تصعر خدك للناس، د لقمان حکیم یو نصیحت خپل زوی ته.
یو ته دا ویلي ولا تمشي في الارض مرحا زوی وي په ځمکه چې ګرځي نو په عاجزۍ سره ګرځي په تکبر سره مه ګرځه ولې ان الله لا يحب كل مختال فخور الله هغه سړی نه خوښ چې تکبر کوي او ځان په خلکو باندې اوچت ګڼي الله دغه بنده سره محبت نه کوي واقصد في مشيك او ته چې کله رواني نو په منځنۍ طریقې سره ځه دې چې ګوره د فائدې لپاره سره ساتي د دې دا مطلب نه دی چې عباد الرحمن چې دوی په آرام سره پازي سره بس مګ ګرځي یعنی دوی بالکل دې شي ګرځي لکه مړی چې ګرځي بلکې دوی په منځ کې ګرځي وقصد فی مشیک يهود چې دي هغه ډېر تیز ګرځي او نصارا چې دي دوی د میګي د مزل په مزل کې کم چې بګي دیندار وي او زموږ شریعت نه دغه وي نه دا وي موږ په منځ کې یو بلکې رسول صلی الله علیه وسلم اجي بګرځېدو صحابه وي دي چې بګرځېدل لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې د دنګ زینه کتره کوزي دي چې قدمونه به رسول صلی الله علیه وسلم غستو بیا با صحابه بګی دا وي موږ هم کوشش کوو غزانه سي ستړی کوو د رسول په قدمونه موږ نشو غستې رسول صلی الله علیه وسلم نور چې مړ روان او شرور قدمونه غستو دا طریقه ده د صوفیانو خلکو طریقه ده دا طریقه به شریعت کې نشته نو د دې مطلب دا نه چې ته تکبر وکړو چې ته د صوفیانو طریقه یا د نصاراو طریقې بشن طریقه چې هغه بزن کراول عمر رضی الله عنه یو لک ولي سرور روان زوان لك ورغه بس انت مريض نه جوړک وینه نه جوړ خو وسیله یو کس ولیدو او هغه مونږ کو وقد جعل راسه في صدره او دې سړي د خپل سر دومره ټکټ چې د سینې ته راوسه بس ګنده سې دی ګنده سې پراته دی مانځي کې دي ولر بالکل دا تبجل سر دې کته ولي اتی یا هذا پلاني ولا تسك زموږ د دین خو دې چې مړو دین نه دی ارفع راسك سر وچتك فإن الخشوع في القلب وليس في الرقبة خشوع جزي چې دا بسینه کې پزړه کې دا بسټ کې نه چې دا سټ کته را چولې دا بس کې سم تفصیل دی د عبادت وي هغه چې تسبیح به ځان سره پلاس کې نو چې د میګي په تول رواني او دا سټ به سم ته به چې سټ دې کته ولې چې دې ته پوښتنه کې دا سوي دا جزیه کوم ځای راغلی کدا جزیه نو بیا خدای جزیه په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو او تاکید جزیه شتي نه دې مطلب دا نه دی چې په دې طریقه به ګرځي مطلب دا دی چې تکبر بنه کې ځان بغټ نه غني به لقمان حکیم یو نصیحت و دام کړی دی وغضض من صوتك او د خپل आवाज یې دا کوز ساته پچغه خبرې مکو چې ډېرې مو ان انکر الاصوات لصوت الحمير په اوازونه کې بد आवाज یې هغه د خر आवाज دی د خر چې ډېرې وي وګور کوم سړی چې عاجزي د چې ډېرې نه وي د څوک سپک نه غني د پزمکه باندې دي چې نه ګرځي چې داغه نه د ښکار کیږي چې د تکبر والے په ځان کې د عاجزي دا صفات راولي دا ولنې صفت د عباد الرحمن بلکې الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر ته عجیبه خبره کړې ده څنګه عجیبه تعبیر کړي او څه عجیبه الفاظ دي واخفض جناحك للمؤمنين اے پیغمبر وي د خپل وزري چې د مؤمنانو لپاره کوزي ساته دي چې ودني وي ځکه جزیره ولا خپل وزري ساته د کوزي ساته چې لپاره للمؤمنين د مؤمنانو لپاره ځکه جزیره ولا کته شو د دې کله چې کوتره یا کوتر او دوی لار شي د خپل بچو د لپاره خوراک راوړي نو چې کله د بچو ته راورسي دا وزري بالکل سکی بالکل راټولي کی د دغه لپاره هغه باندې شفقت او مهرباني دغه شند مؤمني د وزري چې نه د همیشه سي د کوزي د افسوس خبره ده نن سبا چې د مؤمنان یو بل ډیر غوسه دي یو بل سره چې کوم حسد ده او کوم په یو بل باندې تکبر کوي او بغض د زړه د بغض ډک پرتري ورياذ بالله او د کافرانو سره د کافرانو لپاره ډیر نرم دي د بيدون خلکو لپاره ډیر نرم دي خو چې مؤمن ویني د طبيعت خرابي چې دیندار سره ویني د سره نه لګي د په عکس د هغه صفت چې کوم په صحابه وکړو الله د صحابه مبارک وي محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول دی د چا د الله مرګري څنګه دي ګردا مؤمنان دي عباد الرحمن کې ولني کسان د داخلي والذین مع
اشداء على الكفار په کافرانو باندې الله ویل سختي کافرانو سره سختي پکار ده يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم سختي کو بدوی باندې کافر سره ځکه چې دشمن دې زمونږ د رب دشمن دې زمونږ د پیغمبر دشمن دې زمونږ د دین زمونږ سره دشمنی ده خدای خپل منځ کې څنګه دي رحماء بينهم په خپل منځ کې ډېر مهرباني ډېر شفقت کې به یو بل باندې عجز دي یو بل منځ کې عجز دي ته مؤمن وي یو مثال به والا ابو ذر غفاری رضی الله عنه څو چې انسان دی هغه ورځ د بلال رضی سره ملاو شو نو بلال رضی ته आवाज کوي دي چې ته اې د توري زویا یعنی دا غرنګ تور دی نو مور به تور یو شک نشتی به د حبشې راځي خلک تور دي ناغه ته دا خبر وکړ نو رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو هغه ته وی د مور د لاس رسپکو غړو انک امرؤ فیک جاهلیه تدې سړی چې په تاګه جاهلیت پروت هغه د خپل ګیره ونه یا رسول الله ګیرم سپینې شي نو وسم جاهلیت شي اوس نو کې مشتي جاهلیت نه د خپل مخ په دې خاور باندې کېخو د خپل مخ په خاور باندې کېخو دا یو طرف دا یو ننګي برو دا یو په خاور باندې او بلال رن ته وی زما په مخ باندې خپکې د جی علامه وبخ ناغوته نه غاړه سره ملاو کړه منګرونه دي ته یا جزي ابو ذر غفاری دنه سوک دی هغه چې انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګره هغه چې خپل مخ په خاور باندې ته په قدم کې ماته بری خندري یا ما تسفق غنلې چې الله موبخ دي د جزي او رحماء بينهم دی وبل سره ډیر عجز دي دی وبل باندې ډیر مين دي یو بل شفقت ساتي مهرباني ساتي منګه چې نه په مسلمانانو باندې تکبر کول یا ذو بالله دغه سره سختي کو الله سبحانه وتعالى د دې اوچتو انسانانو د کم چې عباد الرحمن دی او په دوی کې عجزي ده د دې مبارکي خبره کړې څه خوده خبره کړې د اخرت باس الله کې د جنت باس کې نو به سوې تلک الدار الاخره دا د اخرت کور دی خداو ملاوي کی چاته نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا دا کور به ملاوي کی هغه چاته چې څوک په ځمکه باندې لوی نه کوي لوی او فساد نه خوري هغه انسان ته د آخرت د کور ملاوي چې کوم سړي کې عاجزي ده نه پرته باندې کې عاجزي پیدا کې د آخرت د کور په پکاري پس کې انکساری راولي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کوي وما تواضع احد لله الا رفعه الله او چې څوک معجزيو کې د الله د پرونه الله اوچتي عبد الله بن مسعود رضی حدیث ته لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر هغه انسان جنت ته نشي داخله دي چې چا په ځل کې ذره برابر تکبر او ذره برابر اصل جنت ته نشي تله یو کس وی یا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا یا رسول الله چې سړی د خوخه چې دغه کپړې د خولي دغه پیزار د خولي هغه وی کس د تکبر دی رسول سمته ان الله جميل يحب الجمال الله کله خپلواله خوخت الكبر تکبر دیته وي بطر الحق حق نمنل حق لدی کې ور کول چې سیدا چې ته خو به خبر باندې قران او حدیث دلیل نه خو زموږ مذهب جدا دی استاد مذهب سره هغه جدا دي زموږ مولوی سي خدا خبر نه کړي کوم چې ته کې حق لدی کور کې او حق نه منلو لپاره زر خبري ذکر کې دې تکبر وي او دویم تکبر څه ته وي وغمط الناس او خلق سپک ګڼل انسانان د بندگان در رب العالمین سپک ګڼل د حدیث امام مسلم امام ترمذی او نور کتابونو کې دا حدیث راغلی ډېر عجیب حدیث د سریات ساتي مطرف الشخير رحمه الله د تابعی دی هغه محلب ولیدو د محلب چې دینه دا په ټیم کې د عسکري قوتونو یو مشر یو غټ کمانډرو لکه نن سراجي سره د پوج مشر په شعبه کې د سې د مجاهدینو او د جنگیانو خلکو مشر او ډیر ضرور انسان نه دی ولید نه غره سینې دي سره وشتو ګرځېدو د مترف ته د الله بندوي د بکمه طریقه چې رواني دا طریقه ګرنه د الله خو خنه الله پیغمبر خو خوله د پریده محلب ته معنی پیژنې کس یعنی زه سوکیما زه دې ذکر د واسینه ګرځم ما زور دې طاقت ته مشر یما
جنگونه کومه جنگونه مې ګټلي هغه ته یې پیژنم وی څنګه مې پیژني وی شروعات د منی د څخه قطرې نشوي دې پیژنم او په اخره کې چې د نسوزي په جسم کې د چنجیره څخه بند نه خيږي خلک د بخورو کې پټي زه دې پیژنم او د دې دوړو حالاتو په منځ کې پتا کې دنه ګندګي پرته نو کته زو برج له ګندګي پتا کې دنه پرته زه دې پیژنم دغه اصلیت ته کنه دغه دي شروعات دغه دي نهایت او په منځ کې ته دا شی چې په خېټه کې دنه ساده ګندګي پرته دي چې ته چرتم چې د تاسو ری دا ګندګي ناغه چې کله دا خبره وته وکړه نه بس د سری کوز نیول او معافي غوښته دا غینه بده بیا غدي شي نه ګرځیدو بعض سلفونه دا خبره نقل وعجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين وإذا انسان ته تعجب کوم چې د میچازو د زینه دوه پیری راوته دی به شي تکبر کې ځان لوی غني د میچازو د زینه انسان دوه پیری راوځي یو پیر د پلار نه او بل پیر د چانه د مور نه چې انسان د وتولار دغه اول پر د منی قطره د پلار نه تلی ده د انسان بکی وته بیا د مور د خېټه نه راوته پیدا شو بیا د میچازو په ځبان راغی نه دې په شي باندې تکبر کې د شي لوی کې ز پلانې او ز الله نه د ټکی پریدا منګا او ز د ټکی مو وای څنګه جزیره ولا چې بس د الله کمزورې بندې ما او د خلک د ځان اوچت غړا په اخلاقو کې په دین کې پارس کې د خلک د ځان اوچت غړي چې کمزور یم د باز سلفونه دا نقل لي هغه چې کله موږ ماشوم وینو نو موږ وایو چې د ماشوم زموږ نه غوړې ځکه چې ګناونه کم کړي او چې مشر وینو د ځان نه نو موږ وایو د مشر نه غوړې ځکه چې نیکانې ډېری کړي په هر حال کې موږ ځان کمزورې ګڼو ماشوم خدای ګناونه لګ دي مشر خدای نیکانې ډېری نظر کې د صفت راولي د سره صفت د عجزي ده راشد رسول الله صلی الله علیه وسلم عجزي زب کم حالت ته د رسول الله نقل کومه خو مختصر اسی اشاره بوته عائشہ رضی الله عنها ته چاوي رسول الله په کور کې څه کوي کور کې دغه د خپل کور ولا سره کم هغه چې کوم مهنت کم کار کوي باقي کو سره مرسته کوي کنه کور کې زنانه څه کوي روټي بخیر کور صفای کې بدی کې رسول الله مرسته کوله رسول دې ګوره اشرف المخلوقات على وجه الارض تزمکه به مخبن اوچت انسان دی دا ګوره ته به نه چې پلانې او پلانې ما ته پیغمبر به مخ کې ځان ذکر نه کی د خپل بیبي سره بناسو نه جایب سکار کو نه ابو زمرسته کوله سبا د باز ویزه او د خې سره کار زړه د سخ کار بلکې دا زموږ موږ کې دغه جوړ شوی دی دا لکه یو سلیش په غنولو لپاره دا خبره کافی ده چې د بکور کې خپل خې سره سمرسته کوي په دې د ځان سپک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله عنه رسول الله په لار تیریدو ماشومان په ولر دي ماشومان سره سلام کو ماشومان سره سلام کو دا او بسر ویلا سره کو دا جزید بهر نه بسوک راغی د رسول الله مجلس ته تپوس به کو شي شو هغه څه چیزان ته پیغمبر وای یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې خاص زینو هغه نه پیژندونه هغه صحابه بوته وی د جناز د پیغمبر دی دومره عجز انسان نن سبا چې سړی سره دوره له بجیب کې پراته د دې په مجلس کې ځان له یوځي او دا غزان له نشي او دا غزان له خبري د دې عام خلکو سره غنه کینی او دا رسول صلی الله علیه وسلم دی چې د صحابه په دې منځ کې دي چې پته باندې لګي چې پیغمبر به کم یو دی رسول صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو خدمت وکاو الله اکبر ابو قتاده رضی الله عنه وی ورته چې دینه صحابه رالو موږ سجده تلیو اول ته چې دینه د مرګري تګی شي وبېس کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وبراړولې او ما باغو تقسیمولې رسول الله ماته وبراړولې ما باغو تقسیمولې او دې خلکو سم غنه جوړ کړی وي رسول الله ته چې غلی شي ټول ته وملاوي شي دې ټول ته رسول الله بخپل وبډه کولې اندازه ولګو چې سمه جزي انسان ابو قتاده رضی الله عنه چې په اخر کې ما رسول الله ته یا رسول الله استاد وبدراړوي چې نه ته به وسوبس کې ځکه چې کم کڅ قوم له وبور کې په قوم باندې وبس کې نه په اخر کې وبس کې وي نه ما وبوس کې زمانه بعد به رسول الله صلی الله علیه وسلم وبوس کې خپل مرګرو سره بچتلار دا غو چې وسکار کو رسول الله سره قشن لګیو په غزوه خندق کې مرګري لګیو کنده کنستر رسول الله لګیو او خېټه ته یو کانه تړلو رسول الله دلوګنه دوه تړلیو
هغوی سره په هر ځای کې رسول صلی شریک و. دا به چا ته پته نه چې پیغمبر پکې ګوره کم یو دی. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم مرګري راشه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وګوره. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت نه مخکې لا خلیفہ شوی نه و چې د هغوی د کور سره یو کوړمه اوسېده هغه یتیمانانو د هغوی سره بیزه و دا بیزه به له ده ودروله پی به یې له شل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو بیا چې کله هغه خلیفہ شو او مسلمانانو سره بیعت وکړو اتفاق وکړو چې دا زموږ خلیفہ دی نو بیا کور ته روانو نه ماشومانان ورته وویل ته خو به زموږ دپاره چې نه بیزه نه ودرې ځکه چې اوس ته د مسلمانانو باچا د مسلمانانو باچا شو. او ته نه کله چې به راغی نه هغه ور به وټکو نو بیزه به هغه ودروله او د ماشومانانو سره مذاق کوو وی کم پیس کوي هغه زګ والا سکوي که بغیر زګ والا سکوي. هغه به موږ زګ والا سکو بیا به د لوښې لږ لرې یخوده نه موږ زګ والا نه سکو بیا به د لوښې نږدې یخوده. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبرانو بعد اوچت انسان دی. دا عباد الرحمن دي دا د رحمان بندگان دي. صفت الله خپل د رحم ذکر کړی نو په دې بندگانو کې هم د رحم پروت دی په هغو کې هم د ناجزي پرته ده. عمر رضی الله عنه وایي چې کله به ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سهار د لمونځ وکړو غیب به شو زموږ نه بیا ملک صاحب بعد راغی وایي زه په سوچ کې شم چې دی روزانه چېرته ځي زه یې موږ ته نه معلوم یو ورځ زه پټ لاړ یو خیمې ته دی ورننوتو هلته ناست ناست بیا د خیمې نه لاړ نو زه خیمې ته ورننوتم چې ورننوتم نو یو بوډۍ زنانه ناسته وه هغه ړنده وه. وایي ما ورته وایي چې دا کس ته پېژنې څوک چې ستا خوا ته راځي وایي نه یې پېژنم زه یې پته څوک دی او دا خلیفه و په دغه ټیم کې مسلمانانو خلیفه. ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه الله په قرآن کې وایي دا د پیغمبر ملګری دی وایي دی به هغه ته دی راځي سره دلته مخه وایي دی راشي د صفایي وبایو کې دا سامان وامان مال برابر کې مال سهار ناشته دی تیاری وي او بیا ځي او د دې کار نه هېڅوک نه و خبر دا خو بس عمر د شاته لاړ نه هغه دا کار معلوم کو. دې ته وایي عجزي دې ته وایي عباد الرحمن دا هغه اوچت انسانان دي. عمر رضی الله عنه الله اکبر کومه واقعه به هغه ذکر کوو د شپې به ځان له ګرځېدو په لارو کوڅو کې د خلکو دغه به یې کوو مرسته به یې کوله. یو زنانه را روانه وه او منګې په شا کړه عمر رضی الله عنه مخې له ورغه د شپې وی خاوند دې چې شو هغه ته خاوند خو زما تللی دی جهاد له نو کور کې نور څوک نشته نه څوک نشته نو امیر المؤمنین ته ویې ولې نه خدای ته نه پته چې د امیر المؤمنین دی دا کوم سړي چې زه خبرې کوم د مسلمانانو باچا دی د مسلمانانو باچا صرف ورسره پیسې نه دي ګورې یا صرف دا چې نسب یې اوچت دی نه دا دی په ابوبکر صدیق پسې غوره انسان او دغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم کې زمانه بعد پیغمبر وي نو دا سړی به پیغمبر وي نه هغه ته امیر المؤمنین سره ولا امیر المؤمنین وي زمون کله تپوس کوي هغه ته زمون حالات سره معلوم دی او دې سید الله خو شپه سهار سبا ملاو شو ته ورته وای وې سید خو ګورې که وې ته کوشش وکړه شه سهار چې دا ورلې اجازه د نور المقه سره نه کوم چې زبرو د شپې ولاړ امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله عنه هغه انسان چې شیطان بدن تختیدو هغه دوه معجزه سره هغه منګې د زنان سره اوس د کور پورې ولوي و ماشومانو د پاره به روټي دا به خپل وګبا نشاد راغستو دا به وړه کپڑے به شلیدلې وي خو هغه کې د تکبر نه راغله چې څوک یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته سیل موت تکبر په سبا نه کوم موت پورې تکبر مزه نه کوي پس شي تکبر کې تاسو کړی یو غته بنده چې بنده شوی تکبر ته نه وته ختم ستایو خالق دی ته مخلوق چې مخلوق شو ته تکبر ختم شو دا غرب په مخ کې تکبر کول دا نه خیبر انسانانو پورې. عثمان بن عفان رضی الله عنه الله اکبر ماسپخین دی خوب لا کله چې هغه امیر المؤمنین شو خلیفہ شو د مسلمانانو باچاو نو داغه په سیرت کې دا نقل لی چې هغه به د قیلولات د ماسپخین د خوب د په جمعات کې کوو جمعات کې و پروت خلک برالو موږ د عثمان بن عفان سره ملاویږو د خلیفہ سره کوم ځای کې جمعات کې ودل هغه پروت را پابه سیدو په دې جسم کې به شاته پټي شي ویلې د بزمکه به پروت یا په دې چټای به پروت چې هغه به نری و هغه به کې کرخه کړي وي خلیفہ به را پاسې د عثمان رضی الله عنه د شي وجه انسان تشه علی رضی الله راش او په دې باندې به ډیر مثالونه ځان له موضوع ده که زه ولوستار د موضوع باندې ډیر وګدش حاصل د دې اولنی صفت دا شو چې په ځان کې بسره ولي عجزي او په ځان کې راولي تکبر د ځان بالکل لري کې ځان بالکل د مسلمانانو لپاره نرم کوي
دا ولنې صفت شو. دویم صفت د عباد الرحمن الله سوی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. او کله چې سره جاهلان خبرې کوي نو دوی د سلامتی لار بیا لټوي. مته سوی چې اولنې صفت الله ذکر کو دای د غوی د اخلاق مبارک او د غوی د بدنونو مبارک چې دوی بخپل څنګه دي. وس الله ذکر کوي چې عباد الرحمن د خلکو سره څنګه معامله کوي. د خلکو سره د غوی معامله کې حلم پروت ده. حلم او حلم په عربي کې څه ته وایي؟ صبر کول او غصه کنټرولول. او جاهل کچته د جهالت مظاهره کوي نه ته به دا شان جهالت به مظاهره نه کوي. دې ته په عربي کې څه وایي؟ حلم. هغه کې دنه د صفت پروت ده. ځان لا غوسري عجز دي او د خلکو سره څنګه دي چې کوم جاهلان دي قمقلان دي دا غوي سره د صفت ته چې به دوی کې د صبر پروت دي. نو چې انسانان دي او عباد الرحمن نو دا غو د شان سره دا نه خي چې د قمقل سره ځان سکی قمقل کی او د جاهل سره ځان جاهل کی. او د دې مطلب دا نه دی. دا بعض عوام د دې ترجمه کوي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کله چې سره جاهلان خبرې کوي دوی به سلام واچي وزيتي. دا هو دې ترجمه نه ده. د دې مطلب دی کله چې هغه سره جاهلان خبرې کوي نو هغه لټي د سلامتی لاره وی چې موږ لټو د سلامتی لاره. قالوا وی هغه سلام د سلامتی خبرې دې خبرې کوي چې بای کې سلامتی د دوی ایمان ته د دوی ایمان په نه خرابي د دوی عزت په نه خرابي د دوی اخلاق په نه خرابي. او سیرت د دې نه ډکته چې رسول صلی الله علیه وسلم د جاهلانو سره څنګه معامله کړي. اسی یو مثال دوه به ذکر کړو. حدیث کې راځي متفق علیه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه و چې یو کس پر رسول صلی الله علیه وسلم بشراغه او قرض یې غوښتو واپس رسول صلی الله علیه وسلم له قرض ورکړ و فاغلظ علیه. دا خبره ډیره سخت کړي ته زما قرض راکې کنه راکې. نو صحابه پاسې فهم به اصحاب صحابه رسول الله ته پریږدي موږ علاج دې بد اخلاق ته ګوره. ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې کې وی رسول الله چې نه دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. دا حق چې چا بل چا باندې د خبرې کوي په موږ باندې حق ځکه دې خبرې کوي. دې ته د سلامتی لار لټول چې قمقل سړی جاهلی نه بدیږي د سره وسه کوله د سره جنگ جګړه کوي ته خبرې کوي چې ته کمزور ښکارم او زم پوښتنې مو زم پلانې مو زم پلانې زویم ته ما سړي خبرې کوي. دا د عباد الرحمن صفات نه دي. د رحمان چې کوم بندگان دي په کې دنه د صفت نشته. جاهل چې ته په جهالت باندې رد ورکې نه د جهالت به ختميږي کله ختم بشي. هغه خپل جهالت راخره کوي خپل راخره کوي خپل راخره کوي خپل راخره کوي. دوه جاهلان دي. خو په دوی کې چې کله د رحمان خاص بندگان نه هغه بیا د جهالت رد چې دغه په جهالت سره نه کوي. بل یو مثال په والده متفق علیه حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه و چې زه ورځ د رسول الله سره روانو ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې یو نجرانه صادره چولو چې هغه ډیر پیر صادرو. نو بدی کې یو عربي راغی بدو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صادر نه راخ کودو او دومره په زور راخ کودو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مړی ته وخته په دې مړی کوي ما کرخي ولې دي چې د رسول الله مړی سره شو او سی وی یا محمد ګورنو مو ته واغست. سادهګان دي جاهلان دي بدوان چې د غالبا جاهلان وی یا محمد مرلی من مال الله الذي عندك. الله چې کوم مال درکړی دی نه موږ لم راکو کنه مال دې ټول ځان سره خو دی. دا خبره سو پیغمبر ته کې او په دې طریقې کې څه پکاري. نو رسول صلی الله علیه وسلم وتوګه وی خندل وی فضحك رسول الله و خندل به ما ته د دور مال ورک. دې ته د سلامتی لار لټول دې ټینګه سلامتی لار دقوا دا سلامتی لار نو چې رسول الله ته ویل چې څنګه ولې ما ته خبر وکړو ما پیژنې ز سو کې اخو عربي بدو دی خپل جهالت کې بخډیر شي هغه سره بدا چل کې دا د رسول الله سم طریقه. د حسن بصری رحمه الله دغه مبارک راځي چې یو کس دغه غیبت کړو نو څوک کسان په سره مجلس کې هغه ته وی ان فلان قد اغتابك وغپلاني ستړي غیبت کوي. اوس ګور دا جاهل چې د غیبت وکړو نو دا عباد الرحمن دا دی وس د رحمان بندگان سې چری وکړو نو ځان سره کجوري راغستې او هغه په سره وری ټوټه کو هغه وروته سلام وسره کې د زما طرفنه هدیه شو. هغه ویلي وی زه خبر شي ته باندې نیکیانی راکړي اگر کوئی دغه بدل ډیره د خو من نور طاقت نه رسیدا واله دا سره بدن نه بد د غیبت کی ها
دې ته وایي د سلامتیا لار لټول. د شان په دې باندې نور هم چې دی نه مثالونه ډېر دي. امام شعبي رحمه الله یو کس په سراغ بدې ردي ورته ووایي ته شان مخامخ او دا امام دی په علم کې، هغه ورته وایي ان كنت صادقا که ته رښتیا دا خبرې کومې چې ته کې دا بدې ردي او دا په ما کې فغفر الله لي نو الله دې ما وبخي، او که دا خبرې په ما کې نه او ته دروغجن فغفر الله لك الله دې ته وبخي. زه بس نور خبرې مه کوه. دې جواب به موږ کې څوک ورکړي؟ یو سړی به راشي مخامخ ما پسې بدې ردي زه ورته جواب ورکړم که دا خبرې په ما کې نه الله دې ما وبخي او که په ما کې نه بیا ته دروغجن الله دې ته وبخي. زه بس دا د رحمان د بندگانو صفت دی. عیسی علیه السلام مبارک راځي دغه په سیرت کې چې هغه یو پیر په یو قوم باندې تیر شو فقالوا له شر فقال لهم خيرا. هغه د عیسی علیه السلام ته جدينه کنزلی وکړو بدې ردي وته وي. عیسی علیه السلام ته خوږی خبرې وکړي دعوت یې ورکو. چا وته وی انهم يقولون شر وانت تقول خيرا. هغه د بشلیګې دی بدې ردي وي کنزلی کې ته تر خیر خبرې کې ډېر خپل جواب ورکوي. كل ينفق مما عنده. هر سړی د جسم نه هغه سره وباسي چې څو سره یي دا وی سره دغه دي ما سره دادي. په دې کې د اوچت انسان پته لګي. دوه کسانو جنگ شو وس دا كل اناء ينضح بما فيه د هر کټوین هغه سره وځي چې دنه بګي پراتی چې ست تربیت شوی او ست طریقې او ما قشم بکي. د چا تربیت چې په کنزلو کې شوی، د چا مشران چې کنزل ماري، څوک چې بخپله د دې اوچت مؤمنانو د صفات پکې نه، د عباد الرحمن د صفات پکې نه، د دې چې څنګه را کوشي جنگ لده بکنزل کې مور خور بیا دی. دا بل انسان مؤمن دی اوچت صفات پکې د مؤمنانو په کور کې تربیت شوی دی، مشران درانه خلک دي، لږ را کوشي د کنزل نه کوي. اب ډېری بدیره دی وي د بده غلي په اخر کې ولندون د خبرو کې خبره به ختمه کی. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. په دې کې د حلم صفت د نپروتي. الله وی منګه چې ابراهيم عليه السلام له کوم زوی ورکو هغه څنګه فبشرناه بغلام حليم. څنګه لکو حليم او حلم والو پکې دنه صفت پروتو. او الله د ابراهيم عليه السلام مبارک سوی الله ولدا بچي بدیدي سي ورکي ځکه چې فلاري دي سي ان ابراهيم لأواه حليم. ابراهيم عليه السلام بخبر الله وی توبه وستون کې او حلیم انسانو پاره کې دانو چې جاهل سړی مثال کې د جهالت سکارو کې هغه بلاق شهرت ور کې هغه صبر کوي. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مؤمنان چې د خپل غصه کنټرولي خوري دباوي دنه نبي به مؤمن به ته کې اوچت صفت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس الشديد بالسرعه. هغه سړی زورور نه لري چې پهلواني کوي. انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بلکې زورور خو هغه دی چې د غصې په وخت کې ځان کنټرول کړي. د حدیث امام بخاری او مسلم راوړي. د امام حسن بصری رحم الله عجيبه قول ته ما او دې دغه کې دی المؤمن حليم. مؤمن سي دغه حلم پروتي د صابر انساني د خپل غصه کنټرولي. لا يجهل وان جهل عليه. د جاهلیت کارونه نه کوي اگر که د سر خلق په مقابله کې د جاهلیت د طریقه استعمالي. خود د جاهلانو کارونه د نه کې د مؤمن صفت غ ذکر کوي. دریم صفت به کې سره حلیم صابر لا يظلم بچا باندې ظلم نه کوي. وان ظلم غفر. او کچرته سوق په ظلم کې نو به دې سکی په جواب کې معاف کوي. د مؤمن صفت ته لا يقطع رشتي د چا سره نه ختمي. وان قطع یا وان قطع کسوک سره رشتي پری خپل خپلوان وصل نه دی وغرشتي زی وغرشتي بیا برابرای. لا يبخل. مؤمن کې بخل د نه. وان بخل عليه. او کسوک دغه په مخ کې بخل کوي او خرچنه کوي او خوراک ولا نور کوي صبر نه دی به صبر کوي. دا د مؤمن اوچت صفات دي چې بده کې دنه حلم پروتي د کې دنه جهالت نه د چا سره ظلم نه کوي. کڅوک سره زیاتیو کې هغه بخي د چا سره رښتې نه پریدي. کڅوک سره پریدي د بیا زی رښتې برابرۍ. بخل پکې دنه نه. او کڅوک د په مخ کې بخل کوي نو د پس کوي صبر کوي. یو شاعر په خپل شعر کې دا خبره کړې ده او په مونږ کې د باز کې صندوق شان دي. په شعر کې هغه سوی الا لا يجهلن احد علينا. وي خبردار زمونږ سره به څوک د جاهلیت طریقه نه استعمالي لکه زمونږ سره به دې طریقه تور څوک نه استعمالي. فنجهل نو موږ به موږ بیا جاهلیت شروع کو فوق جهل الجاهلین. جاهلانو کې چې څومره جهل دي نه زیات به په موږ کې وي.
موږ سره وګورئ نه چیړې وي دې ته ګورئ بعض پښتانه څه وایي دا اوس څه دی دا غیرتي دی که بې غیرته دی دا غیرتي دی ځکه چې جاهل ته ووایي که جهل کوي نو بیا زمانه غټ جاهل بل نشته وایي دا اوس غیرتي دی وایي زه به سره داسې جاهلیت استعمال کوم او داسې اخلاق به استعمال کوم چې تا به د جاهلانو کې هم نه لیدلي دا د شاعر دا خبره کړې دا جاهل دی د خپل قوم صفت کوي وایي که موږ سره څوک د جاهلانو طریقې استعمال کړي نو موږ سره د جاهلانو د طریقې نه موږ د طریقې استعمالو موږ به ډېر جهالت والا استعمالو دا به د پښتنو کې دا صفت نشته به کنه دا به کې شته دا څو صفات شو د عباد الرحمن دوا دریم صفت به ذکر کو اخرنه په درس کې الله به مخ ته وایي والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما او د رحمان بندگان شپه څنګه تیری سجدا وقياما یا ولاړ رب العالمین ته او یا په سجده کې خپل رب ته ګور دا قران څومره خو کلام دی الله اولنې صفت ذکر کو وي باغو کې عجزي دا صفت تعلق ساتي د دوی سره خپل د دوی د نفس سره تعلق ساتي بیا د غوی د انسانانو سره معاملات څنګه دي اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام د خپل رب سره معاملات څنګه دي يبيتون لربهم سجدا وقياما د خپل رب سره معاملات دي توجید انسانان دي چې دوی شپه ټوله تیریږي پس کې په سجده کې په قیام کې په قرات کې په رکوع کې په جړاګانو کې په ذکر او اذکار کې په دعاګانو کې الله سبحانه وتعالى د دې خلکو په ډیرو ځایونو کې چې د صفت کړي دي او د دې ډیر صفات ذکر کړي چې باز ته به اشاره کوم چې هغه موږ راجمع کړي کله چې شپش او دا شپه خپل تیری راوغړي او خلک ټول لاړ شي کټونو ته اوخیږي کټونو ته نو بیا د دې عباد الرحمن حال بیا د رب العالمین سره دي سي الله په قران کې دا خبره ذکر کړي ده أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما طول شپه دوی دعاګانې غواړي او چغې وایي رب العالمین ته آناء الليل ساجدا وقائما په سجده کې او په ولاړ یا الله ولې دوی دا کار داسې کوي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الله د آخرت نه یریږي د خپل رب د رحمت امید ساتي چې په دې تهجد سره او د دې شپې د دې مون سره الله ما د آخرت ته سختونه بچ کی او په ما باندې خپل رحمت راووري بیا الله دې آیتونو په اخره کې ډېر خوږه خبره کوي سوی قل او پیغمبر دې خلکو ته هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون پچا کې چې دا صفات او پچا کې جنې د مړ یو شان دي چرته مې نشي کېږي درته وایم ګوره صحیح دي چې ته ځان ته پس ګوري پس چې لکه زه سو کېما خو کوم سړی چې شپې موږ کې ګوره ته نه راسي ته خو دا وایي چې 15 وخت موږ کوم ګیره مې پرې خو دي عقیده مې د سلفیت ته بس الله بخله مې جنت ټیکټ خو ما سره شتي خو کوم سړی چې شپې خپل رب ته ولاړ هغه ته نه راسي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون یو سړی سره علم دی ولاړ خپل رب ته علم دی ځکه خو فضیلت او معلوم دی د شپې هغه مانځه تر پاسېدل ټول دنیا پرته ده د پاره او د خپل رب ته ولاړ الله دغه مؤمنانو صفات ذکر کوي سوی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله د شپې ډېر لږ سمري دوی وبالاسحار هم يستغفرون ټول شپه منځونو کې او سحر ته نږدې به بخاني غوړي رب العالمین نه سحر ته نږدې به دعاګانې شروع شي به دوی جړاګانې شروع شي او شپې ولاړي وګد وګد موږ بکې او وګد رکعاتونه کوي د خو قران د رب العالمین دا وایي الله وبلځي کې سوی تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله د دوی د اړخونه چې د په تلایانو باندې د سینې لګي چې بس پراته بلکې دوی د اړخونه تلایانو نه پاسېدلي حقي سي الله يدعون ربهم خوفا وطمعا خپل رب ته چې دنه چغي وي دعاګانې غواړي خوف او طمع د عذاب نه یریږي د الله د رحمت امید ساتي دا عباد الرحمن دي
دا هغوی دریم صفت دی چې د شپې هغوی څه کوي ویده پراته دي سهار مزدورۍ له ځي د شپې هغوی لمونځونه کوي ځان له ټیم لازم خاص کړی د دې مطلب دا نه چې ټوله شپه هغوی ویښي خو د شپې هغوی څه نه څه حصه لازم د خپل رب دپاره تېروي څه نه څه حصه او بیا هغه د ایمان پورې خبره ده بعضو کسانو ایمان ډېر زوروري نو هغو ډېره حصه تېروي بعضو کسانو ایمان د هغې لږ کمزوری لږ کمه حصه بیا لږ بعض پکې داسې چې بلکل د سره تهجدو ته نه راپاسي او بعض پکې والعیاذ بالله داسې دي چې بلکل د سهار غمانځه ته هم نه راپاسي دا بیا درجې دي که نه او د سلفونو دا خبره نقل ده چې هغوی د منافقانو یو صفت دا ذکر کړی دی چې د شپې په کټ کې داسې پراته لکه لرګی چې پروت او بیا د ورځې په بازارونو کې چغې وایي دا د منافق صفت هغوی ذکر کړی او غالبا چې عبدالله بن مسعود نه نقل ده چې د شپې څوک په کټ کې پروت وي دا لرګي په شان د منافق دی او سهار له بازار کې چغې وایي دغه منافق ته به دنیا پسې دومره چغې وایي دا غټ اواز یې راویستی او کته چې اوبه راځي ستړی کېږي نه او چې د رب العالمین مبارک راشي بیا د ستړی مې او بیا د هر څه یحیی بن معاذ رحمه الله هغه دا خبره کړې ډېره عجیبه خبره ده وایي که ته دا غواړې چې ستا د دې زړه علاج وشي نو 5 خبرې یادې ساته د 5 دوايانې استعمال کړه ستا زړه برابري اولنی قراءة القرآن بتدبر قرآن تلاوت کول اسی تلاوت د سوچ او فکر سره پای کې به سوچ کې فکر وکړي دا ولنی علاج دی دویم او ګډه خالی ساته ګډه ډېره نه ډکې په دې خو موږ ډېر ښه عمل کوو کنه صرف روټۍ راته مخامخ کې به پته ولګي چې څه چل وسره کوو صرف د روټۍ مخامخ کېدو کمې دی نو راته مخامخ کې بېره هر څه یېري چې خېټه دې ډکه وه ته د شپې تهجد مونځ نه شي کولی ځان سره ولیکه بلکې دا پرې سهار مونځ هم نه شي کولی تاسو لیدلي به تراوح کې دا بعض کسان غریبانان نه شي راتلی ځکه چې دلته ماښام یې کار دومره کړی چې هغه بیا په مانځه کې نه شي ودرېدی دا دویم علاج دی دریم د زړه د برابرېدو لپاره علاج چې دی وقیام اللیل د شپې مونځ کول ځکه چې د شپې دا مونځ چې کنه انسان یوازې رب العالمین ته ولاړي نو سوچ برابري هغه څه چې وایي په هغې پوهېږي الله طرف ته سوچي دا کم آیتونه چې وایي په دې کې سوچي دا کمې دعاګانې چې غواړي په دې کې سوچي بل دا چې دا عمل د ریاکارۍ نه صحیح د صفایي پرې نورو وختونو کې کېدای شي ریاکاري راشي خو په دې کې ریاکاري دا نه راځي الا دا چې دا سړی په ځان باندې په زور خلک خبري هغه جدا مسله ده لکه د بعض کسانو د عادت چې ته مونځ نه کوي چې د شپه 2 رکعات وکړي نو بیا سهار له ټول ملګرو ته پرونه پاسېدلی وم چې ما چې 2 رکعاته به وکړم کول دی نو چې دې وکړو نو هغې په دې حال باندې وکړو نو قیام اللیل د دې سره د زړه علاج کېږي د څو علاج شو 3 څلورم علاج وایي د پېشمني په دې وخت کې الله ته عاجزي کوئ دعاګانې غواړئ چغې وایي الله ته جاړئ دا د زړه علاج دی سهار منځه لږ مخکې او 5م د زړه علاج د نیکانو خلکو سره کښېنئ د نیکانو خلکو سره چې کښېنئ زړه به دې برابري نیکانو خلکو سره چې کښېنئ ایمان به دې برابري نیکانو خلکو سره چې کښېنئ دینداري به دې برابري سعید بن المسیب رحمه الله وایي کله چې یو سړی د شپې مونځ کوي د شپې الله سبحانه وتعالی د دې په دې مخ کې یو خاص قسم رڼا پکې اچوي نور پکې اچوي نور او د دې نور د لاسه هر مسلمان د سره محبت کوي وی کله کله داسې انسان ویني چې چېرته به ژوند کې لیدلی نه اولنی ملاقات او بیا چې د هغه نه لږ جدا شي نو بیا دې بل کس ته وایي اني لو احب هذا الرجل یاره دا سړی مې ډېر خوښ شو دا مخ یې ډېر ښکلی و په دې مخ کې نور و د خبرو یې سم خوند کو سړی چې ټول عمر ورسره ناست وی پوه شي چې دا سړی د شپې څه کوي د تهجد کوي الله په قرآن کې څه وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وایي د صحابو په دې مخونو کې به د سجدو د لاسه نښې وي د دې نه هغه تور تاپ نه دی مراد چې په تندي کې به تور تاپ نه دا تور تاپ خو د منافقانو په سرونو کې تندو کې هم شته او نن سبا چې هر بریلی یې دغه په دې تندي کې دی شته د هغوی په دې مخ کې به رڼا و یو خاص قسمه رڼا به او د دې شپې د منځه د لاسه به د هغوی د مخونه چې به سهار راپاڅېدو دا مخونه به یې زیړ وي پته به لګېده چې دوی د شپې مونځ کړی دی یو نور به پکې یو قسم خاص
نو د شپې د مونږ چې د بزام به لازم کې د م پرې دی یو حدیث به تورم امام حاکم امام بیهقی راوړل عجیب حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم اتانی جبريل علیہ السلام رب سراغه فقال يا محمد ما ته يا محمد عيش ما شئت فانك ميت چې څومره ژوند تیر که خدای ته چې ګوره مړ کېږي وا څومره قیمتي نصیحت ته چې څومره ژوند تیر که اخر وسه کېږي مړ کېږي وا واحبب ما شئت فانك مفارقه او چې چا سره محبت کې وکا خدای ساته چې تبت یو جدا کې هر چا سره چې محبت کې کوا کله پیسو سره کې کله مور پلا سره کې کله خځې سره کې کله بچی سره کې کله دنیا سره کې خطبت یو ورځ جدا کې او کله دیندار خلکو سره کې بیا ته واعمل ما شئت فانك مجزي به او چې کوم عمل دی خو هغه کوا خدای ساته چې په آخرت کې به جزاء ملاوي ثم قال يا محمد بیا ته يا محمد صلى الله عليه وسلم او دغه زمو مقصد دی په حدیث کې شرف المؤمن قيامه بالليل د مؤمن عزت چې دی هغه د شپې په قیام کې د شپې په منځ کې دی د مؤمن ټول عزت چې په کوم ځای کې پروت دی دا شپې په منځ کې دی نن سبا چې مسلمانان کمزوري دي درسي چې غالبا مسلمان چې هغه تهجد د منځ نه کوي بیا د جبريل وعزه استغناؤه عن الناس او د مسلمان عزت په دې کې دی چې د خلکو سره چې په لاس کې سړي چې دین ځم بیزاره ساتي تمه مساته د انسانانو نه دغه د پیسو نه چې مال به تنخواه راکړي مال به پیسې راکړي ما به مالدار کړي ما به دې څه کوي نه 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 او چې کله د بګی دا صفت والله لازم الله بدل عزت درکړي چې کله د خلکو سره جلاس کې سید دین ځان لري ساتي یو بل حدیث او دا ډیر عجیب حدیث دی دا امام حاکم امام بیهقی رحمه الله راوړی وی ثلاثه يحبهم الله عز وجل درې قسم خلق دي چې الله سره محبت کوي درې قسم يضحك اليهم الله چې کله دې خلکو ته وګوري الله خان دي الله سره محبت کوي او الله چې کله وګوري خان دي په دې درېو کې یو کس به ذکر کو چې زموږ مقصد دی هغه دا الذي له امراه حسناء هغه انسان چې دغه خولي خزي واده کړي او خزي سي خولي وفراش لين حسن او دې تلای وسري چې تلای پستي مزدار تلای وسري فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد دا سړی خپل خولي خزم پریدي هغه تلای پسته تلایم پریدي اخوګه تلایم پریدي او رپاسي ما یادي فيذكرني ما یادي خپل شهوت پریدي ويناجيني او ما سره چې رابطه قائم کی ولو شاء لرقد او کده وګړي ودکې دیمشي هنا ودکې نه دا کس ته چې رب العالمین سره محبت لري او دا کس ته چې کله رب العالمین وګوري نه خاندي تاسو دا نه غواړي کنه غواړي نبی د شپې د مون شروع کوي رسول صلی الله علیه وسلم وی افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل غرم چې د فرض منځره بعد د شپې د مون یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی امام ترمذی راوړی دی علیکم بقیام الليل و د قیام د لیل قیام الليل د شپې د مون په ځای لازم کوي فانه دأب الصالحین قبلكم اساسا مخکې چې څومره نیکان خلک تیر شي هغه د شپې منځونه کول وهو قربة إلى ربكم خپل رب ته بنجدي شي ومغفرة للسيئات ګناونه بدن الله وريجي ومنهات للإثم بد ګنانه بمن شي د تهجد دراسه کوم چې د شپې تهجد کوي رب العالمین د ګناونه ساتي الله سبحانه وتعالى حفاظت کوي څومره فائدې په یو حدیث کې یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دام په سنن ترمذی کې دی وان في الجنه غرفا په جنت کې خاص کمرې دي ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها چې دې کمرو کې دنه کینې نه بهر چې سړي خبره تخکاری او چې بهر کینې دنه کمره به تخکاری داسې صفاح کمرې وي داسې رڼا کمرې وي داسې پړقېږي به فقام عربي یو بدو پاسې یا رسول الله لمن هي دا چا د پاره دا کمره وړي چې دې کمرې رسول صلی الله علیه وسلم لمن اطاب الكلام چې خبرې کوي پستې خبرې کوي دم عباد الرحمن کې موږ ولنې صفت ذکر کو چې باو کې صحیح عجزي نو پستي خبره هغه انسان کې باقي عجزي لمن اطاب الكلام واطعم الطعام غريبانان وفقيران ومحتاجان وخلق له خوراكونه وركي وادام الصيام او د فرض منځنه على وجه نفلي رجيم نسي وصلى لله بالليل والناس نيام او د شپې د رب العالمین د پاره راپاسي موز کوي والناس نيام او خلق د پراته دي خلق له رب العالمین د کمرې ورکي عائشه رضی الله عنها پسې سکسان رالو او دا حدیث امام البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې راوړی ډېر عجیب حدیث ته وګورئ کېږي عائشه رضی الله عنها سکسان رالو وي اخبرينا باعجب ما رايتيه
من رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسول صلی الله علیه وسلم کې تاسو عجیب لیدلی هغه مونږ ته ووایه وی فبکت په جړا شو خاون ورته رایاد شو او بیا خاون یې څوک خاون دی رسول صلی الله علیه وسلم دی فبکت په جړا شو او ډېره عجیبه خبره وکړه وی کل امره کان عجبا دا خو هر کار عجیبه زار شو وی دغه هر طریقه دي چې سړی به په تعجب کې شو خو ناشنا انسانو یو خاص انسانو چې رب العالمین پیدا کړو وی اتانی فی لیلتی یو شپوی په ما پسې راغی حتی مس جلده جلدی ما سره په کټ کې پریوتو او داغه د چمړه زما د چمړې سره ولګېده یعنی موږ یو بسره جوخ پراته وی ثم قال وی به اقدم ما ته وی ذرینی ما پریده پاسېدو ذرینی ما پریده اتعبد لربي عز وجل چې د الله بندګي لګه وکم وی ما ورته وی والله انی لاحب قربك واني احب ان تعبد ربك الله مې قسم زمام د خوخه د جته الله ته ډیر نږدې شي زمام د خوخه د خپل رب بندګي وکي هسي خزي دا مؤمنان خزي دا وچتي خزي دي چې خپل خاون ته دینه زمونږ زنانو له پکار ده چې د امهات المؤمنین رضی الله عنهن چې دا غوینه د طریقې زده کې چې خاون له تیزی ورکړي چې پاسه وکمونځ لارشه جهاد لارشه علم وکا لارشه خلکو ته درس وکا لارشه پلانې کار وکړي پلانې چې الله ته نږدې شي فقام الى القرب رسول الله پاسه د غلوخي لورغه کوم کې چې وب پرتی او د سیوکو او وب ډیر استعمال نکړي ثم قام يصلي بیا پاسه د مونږ شروع کو د شپې فبكى حتى بل لحيته نو جړلې تر دې چې د اوخ کې په دې ګیره باندې روان شو ثم سجد به سجده ولګوله فبكى حتى بل الارض نو دومره وجل چې د اوخ کې په دې زمکه باندې روانې د زمکه علم دکړه وي ثم اضطجع به چې مونږ ختم کو پریوتو په یو طرف باندې فبكى به ځان سره جړل په دې کې بلال رضی راغی وی رسول الله سحر مانځه ټیم دی چې ویل رسول سم جاړ ويا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا پیغمبر تاسو جاړي او الله تاسو له تیر شي راتونکي خطاګانی ورسېدل بخلي يا رسول الله ته وي حك يا بلال وما يمنعني ان ابكي زبولنا جاړما وقد انزل الله علي في هذه الليله او الله نن ايتنا نازل کړي دي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب دا چې اوچت آیتونه الله وینن نازل کړي دي ویل لمن قرأها ولم يتفکر فيها دا سړي د پاره دي تبعی چې دا آیتونه لولي او په دې کې سوچ نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله خبر وکړه دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اوچت انسان دی چې ټول شپه بولل 10 نه د خپې به وچودري د خپې به وپړسېلي ما به دې چې الله خو ته بخله ته ولې د بندګي کوي ما ته به وی چې دا خو الله شکر وباسم دا د شکر بندګي و حدیث کې راځي امام بخاری او مسلم راوړل او دا اخرنه حدیث ذکر کوم او دې حدیث ته وکړي دی ينزل ربنا تبارك وتعالى زمونږ رب چې دی هر شپه چې دی راکوزيږي د دنیا د اسمان ته حين يبقى ثلث الليل الاخر کله چې د شپې د اخرنی درې مې سپاتیش شپې په اخره کې رب العالمین کوم چې راکوزيږي د دنیا اسمان ته څنګه چې دغه د شان سره خای نبی الله سبحانه وتعالى دا وی من يدعوني فاستجيب له سوق دی چې زمانه دعاګانې غواړي چې دعاګانې ولا قبول کما من يسالني سوق زمانه سغواړي فاعطي چې ورکم ولا من يستغفرني سوق بخانه غواړي د ګناونو فاغفر له زور د ګناونو وبخمه په دغه ټینګه پاسه کنه وی الله زما زه غواړم زه بخانم غواړم زما مسلم ډیر زیات دي په ما باندې مصیبتونه ډیر زیات دي زه جنت هم غواړم زه آخرت هم غواړم خپل رب ته دغه ټینګه وای دعا به قبول کړي مو خدای ټیم کې ود پراته یو دغه ټیم کې مو خوبونه کو او عباد الرحمن په دغه ټیم کې ولاړی خپل رب ته ځکه خو الله د دوی خاص تذکره په قرآن کې کړی دی خلک خاص دي نو دا صفت په ځان کې راولي چې د شپې قیام کوي به کنه به کوي الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې دا صفات په ځان کې پیدا کو